په دنیا کې ډېر زیات خلک دی چې په هغه باندې الله تعالی خپل کرم او فضل کړی دی. الله تعالی د دې دعوو هغه همیشه قبلوي، خو په نن نشست کې درې داسې کسون دي چې د هغې دعوو الله تعالی همیشه قبلوي. اول هغه کس چې کوم مظلوم وي، د مظلوم سړي دعوو الله تعالی قبلوي. او دوم مسافر سړی د یغ دعوو الله تعالی قبلوي. او درم د خپل پلور دعوو د خپل اولاد په حق کې دغه الله تعالی قبلوي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي ثلاث دعوات مستجابات، درې دعوو داسې چې هغه همیشه الله تعالی قبلوي. دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. د مظلوم سړي دعوو د الله تعالی همیشه قبلوي. د مسافر سړي دعوو د همیشه الله تعالی قبلوي. او داسې د پلور دعوو د خپل بچي په حق کې د خپل اولاد په حق کې دا الله تعالی قبلوي. نو اول دی د مظلوم سړي دعوو. الله تعالی ظلم کله نه خوښوي. الله تعالی ظالم سړی کله نه خوښوي. او الله تعالی د مظلوم سړي دعوو همیشه قبلوي. او د مظلوم سړي د دعوونه د بداونه د بچ کولو حکم یې کړی دی چې تاسو د مظلوم سړي د بداونه ځون بچ کوئ. په دنیا کې ډېر زیات مسلمان نن سبا د مظلومیت ژوند تیروي. او الله تعالی د میشتو د ظلم نه هم وساتي چې کوم یو سړی چاته په ناحقه جبران چاته تکلیف ورکوي، چاته نقصان ورکوي، او څوک چاته پریشانی ورکوي، بیا هغه پریشانی تکلیف ورکول ول سړی ته ظالم وي او یو بل کس ته مظلوم وي. الله تعالی ظلم کله نه خوښوي او د مظلوم سړي دعوو د الله تعالی همیشه قبلوي. او دوم نمبر مسافر سړی د دغه دعوو الله تعالی قبلوي. د انسان جسم دا تقاضا کو چې مو ته د راحت ملاو شي، د مو جسم ته د سکون ملاو شي، د مو دا همیشه هر کور په ټیم باندې وشي، داسته وشي. خو چې کله یو انسان سفر کو بیا د سفر سره دا شینه خامخا تړلی وي. دا انسان ته تکلیف هوي، مشقت هوي، په جسم کې درد هوي، پریشانی هوي ورته. بیا په دغه وخت کې الله تعالی په دغه سړي باندې خپل کرم او فضل کو چې الله تعالی د دغه انسان دعوو خامخا قبلوي. او بیا مسافر سړي ته دا پچار دو چې د سفر د آداب خیال وساتي چې کله هم په سفر باندې سي 2 رکعاته نفلینه دعوو کو، دعوو کو، ځون ته، مور پلور ته، ټول امت ته دعوو کو. بلکې په دعوو کې دا یوه خبره درته که ډېره قیمتي خبره ده چې کوم یو کس ته وایي چې موږ ته دعوو که، په دعوو کې مې یوڅو ته، بیا که په دعوو کې د ده نوم ونخلې، خو په دعوو کې دغه الفاظ استعمال کړي چې یا الله چا د مونه د دعوو درخواست کړی دی، د یغ حاجات پیرا کې، د یغ مشکلات ختم کې، د کور پریشانی ختم کې، بس دا بیا د یغ انسان لپاره کافي ده. نو چې کله په سفر باندې ځئ 2 رکعاته نفل او د یغ سره د دعوو اهتمام کوي. او په سفر کې چې کله انسان ته تکلیف ورپېښ وي په داسې وخت کې الله تعالی د دغه دعوو خامخا قبلوي. او درم نمبر دی د خپل پلور دعوو د خپل اولاد په حق دا الله تعالی خامخا قبلوي. ځکه چې د پلور په ذمه باندې چې کله د پلور بچو نه وي بیا په یو وخت کې په د باندې د زیات تکالیف د زیات نرسي. ځکه چې دا یو څاروي د خپل چاروي او بچو نه وینه د یغه تکلیف د یغه مشقت اده د په سر باندې نه وي. کله چا بچو نه وي الله تعالی د نیک صالح اولاد ور نصیب کو، او کله چا وي الله تعالی د یغه نیک او صالح جوړ کو. او چې کله انسان ته الله تعالی د اولاد نعمت ورکو بیا په دغه وخت کې په پلور باندې څو شیونه د دغه بچي دا ضروري شي. دغه بچي تعلیم دینی دنیاوی
قرآن کریم هر شی او د دغه ژوند کې اخلاق او د دغه ژوند کې د ژمي او د ګرمي د کپړې د رهن سهن د رهایش د هر شي خیال ساتل په دغه واقع یا په پلور باندې تکلیفات راشي بیا الله تعالی د تکلیفات په واقع د پلور دعا د خپل بچی په حق کې خامخا قبلوي که الله تعالی چاته دا نعمت نه ورکړي الله تعالی دا د بچی ول نعمت ور نصیب کو دا نعمت خواند هغه سړی چې کله شي چې چاته الله تعالی بچون ورکړي وي او کله چا مور پلور ژوندې وي الله تعالی د یغه ته د عافیت ول ژوند ور نصیب کو او کله چا وفات شوی وي الله تعالی دا دیتا جنت الفردوس ور نصیب کو ځکه چې مور پلور د بچی د پوره یو نعمت دی دغه نعمت قدر ولته سړی ته شي چې کله مور پلور د دنیا نه رخصت شي چې کله مور پلور په دنیا کې بیا د دار زیات قدر نه وي خو الله تعالی د میشتوس ته د په دنیا کې د مور پلور او په ژوند کې قدر نصیب کو په مرګ نه بعد قدر نصیب کو او په چار دو چې میشتوس د خپل اولاد قدر وکي بچون ته په چار دو چې د خپل مور پلور قدر دا وکو او د غاسته د مظلوم سړی دا و چې کی مدو دا همیشه قبليږي په چار دو چې د مظلوم سړی نه میشتوس د داو درخواست وکي د مسافر سړی نه د داو درخواست وکي او داسې هر هغه کس چې د یغه داو همیشه قبليږي د یغه میشتوس د داو درخواست وکي الله تعالی د میشتوس ته د دین سم اجر نصیب